الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. محترمو قدرمنو اوریدونکو، الله دې وکړي چې تاسې به ټول ښه روغ جوړ په صحت و عافیت سره یاست. د صحت او د عافیت جامې به مې پر تن باندې وي او د نیکمرغه روژه به مې هم په خیر و عافیت روانه وي. زه عبدالرحمن سمیم ستاسې په خدمت کې د روژې حفاظت د خپرونې په اومه برخه کې حاضر یم. قدرمنو اوریدونکو، شپږمه برخه پر دې وله چې الله جل جلاله په دغه میاشته کې د روژهدار دعا په خصوصي توګه قبلوي او موږ تاسو سره دا وعده کړې وه چې په اومه برخه کې به موږ تاسو سره پر دغه موضوع خبره شریکوو چې کوم څوک په دغه میاشته کې اولاد ته یا ځان ته یا نورو ته شراوي کوي. عزتمنو، په دغه میاشته کې د دې خبرې هم ډېر لحاظ ساتل ضروري دي، په خاصه توګه هغه نارینه او زنانه چې په دغه مرض کې اخته دي چې اکثره خپل اولادونو ته یا خپل ځان ته یا خپل کورنیانو ته شریک کوي چې تباه سي، مړ سي، برباد سي، په ځان اخته سي. رنګارنګ الفاظ د شرع دی استعمالوي، هغه دی د خپل ژبه په خپله قبضه کې ونیسي. داسې الفاظ دی د خولې څخه نه راباسي چې سبا بیا په خوله کې تویي، لاس له څه نه راځي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې تاسې خپلو اولادونو ته، خپلو ځانونو ته، خپل مال او خپل خادمانو ته شراوې مه کوئ. هسې نه چې د الله جل جلاله په څه داسې وخت کې شراوې وسي چې کوم د قبلېدو وي. نو د روژې مبارکه خو ټوله میاشته ډېره زیات خاص ده، نو خاص توګه په دغه میاشته کې د شراو څخه ځان ساتل ضروري دي. نو تاسې په ناپوهۍ کې خپل اولاد ته شراوې کوئ، بدې ورځې ورته وایاست چې مړ سي، په ځان اخته سي، په غم اخته سي، په مصیبت اخته سي، کور دې اور واخه، فلانی فلانی فلانی. دغه شراوې چې عموما زموږ زنانې په خپلو ژبو باندې راولي، اخر چې نو څه غم او مصیبت او پریشاني راسي نو بیا پریشان او سرګردانئ. حالانکې دا تا په خپله د الله څخه غوښتي وو، تا په خپله دا ویلي وو چې په غم اخته سي، په تکلیف اخته سي، په درد اخته سي. نو اوس ژاړه او په خاصه توګه دغه شراوې په هغه وخت کې ډېرې کېږي چې په روژه کې بیا هغه وخت ډېر د قبلېدو وي. د روژه ماتې په وخت کې کوچنیان دي، ماشومان دي، ناپوه دي، په څه نه پوهېږي، یا په لیټ واړوي یا سالن واړوي یا چوکیني توی کړي یا بل څه وکړي یا بغارې کړي یا نارې کړي. نو په دغه وخت کې د مور د خولې د سدده دپاره شراوې راوړي چې خوله دې د خاورې سه، خوله دې په ډکه سه، ځان ته هم شراوې کوي، هغه ته هم شراوې کوي، پلار ته هم شراوې کوي او دا ټول خپلوانو ته شراوې کوي. نو نبي علیه صلات وسلام د دې څه په سختي سره منع کړې ده. نو په کار دا نه ده چې دغسې الفاظ د خولې سره راوباسي چې بعد کې بیا ژاړې، لاس نه دې څه نه راځي. په دغه وخت کې هم دعا ورته کوه چې یا الله هدایت ورته وکړي، یا الله ته یې سم کړي، یا الله ته صالح دین جوړ کړي. چې کله ته دغه دعاګانې ورته کوې نو شیطان به بیا هېڅکله تا ته خشم نه درولي، ځکه هغه بیا په دې پوهېږي چې اوس دې له خشم ورسي دا دعاوې ورته کوي. نو دا د دعاو د قبلولو وخت دی. نو په هغه وخت کې به بیا تا له غصه هم نه راځي، ځکه دا خشم هم د شیطان نسوي. نو په کار ده چې په دغه وخت کې د روژه ماتې په وخت کې مه ځان ته، مه اولاد ته، مه خاوند ته، مه نورو کورنیانو ته شراوې کوه، بلکې د دې څخه په سختي سره ځان وساته او خپله ژبه کنټرول کړه. پر خپله ژبه باندې په دغه وخت کې د الله ذکر راوله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لا حول ولا قوة الا بالله و نور داسې ذکر اذکار وایه چې ستا دغه خشم لرې سي او ستا دغه ژبه په خپل حال کې ووسېږي. په تاریخ کې داسې ډېرې واقعات سته چې کومو زنانو شراوې کړي دي هغه قبله سوي، د مور د اولاد په باره کې قبله سوي. دا د شیطان یو ډېره غټه دوکه ده چې هغه تا ته وایي چې تو خو د زړه نه کوې. دا یو بل چال دی چې شیطان تا ته در اچولی دی، که د زړه کوې او که نه کوې. کله کله داسې وختونه وي چې خبره اسمان ته وخیږي، خبره قبوله سي. مولانا ذوالفقار نقشبندي حفظه الله په یو کتاب کښې لیکلی دی، داسې په نورو ځایونو کې ما لیدلې ده چې یو زنانې ته الله جل جلاله زوی ورکړی، لیکن هغې به هر وخت واده ته شراوې کولې، پر کوچنوټې کوچنوټې خبرو باندې به شراوې ورته کولې، بد ورد به ورته ویله چې مړ سي، ځوانې مرګ سي، فلانی سي او فلانی سي، په ځان اخته سي. خو د مور دغه الفاظ الله جل جلاله قبول کړل
هغه کشنوټي ته په هغه وخت کې مرګ نه کی ور بلکې الله جل جلاله را ځوان کی غټ کی ډیر نیک جوړ سو ډیر ښه جوړ سو ډیر لایق جوړ سو په خلکو ډیر عزت پیدا کی هر چا به د نوم اخسي که څوک زوی د الله څخه غواړي نو دغه رقم زوی چې وغواړي ښه کاروبار سو ښه عزت الله ورکي په خلکو تذکرې ولې خبرې ولې مور د دپاره د واده پروګرام برابر کی ښه ځوانو دی چې هر څوک ودته خپل لور او خپل خور ورکولو ته تیار نو د واده خوشحالي شروع سولې مور خوشحاله قریبان خوشحاله خپلوان خوشحاله چې د پلاني واده دی داسې د واده تیاریانې عروج ته ورسېدلې چې کله واده را نږدې سو مور خوشحاله ټول خپلوان قریبان خوشحاله چې د فلاني واده دی د عین واده سه یوه ورځ دوې ورځې مخکې مړ سو نو چې کله دغه واده په غم بدل سو دا خوشحالي په ماتم بدله سوله نو مورې چغارې او بغارې نارې شروع کړې چې وایي څه راسره وسو وایي څه راسره وسو بس هر وخت په دا غم او په ماتم اخته وله چې زما سره څه وسو زما سره څه وسو اخر یو بزرګ خوب لیدی چې هغه ته دا وویل سوله چې دغه زنانې په کوچنیوالي باندې چې الله زوی ورکړی دا نعمت یې ورکړی دې ناقدري وکړه شراب ورته کولې چې مړ سي په غم اخته سي فلانی سي او فلانی سي ځواني مرګ سي نو الله جل جلاله په هغه وخت کې مرګ ور نه کی شی داسې راغټ کی چې ځای ته ورسېدی د دې ضرورت ورته پیدا سو دوی ورته محتاج سول دغه د کاروبار او دغه د پیسو څخه ګټ اخیستلې الله ودته مرګ ورکړي دا د هغه شراب بدله وه چې دې کړې وله د هغه نعمت ناقدري او ناشکري وله چې دې کړې وله دې ته الله جل جلاله یو نعمت ورکړی و د زوی په شکل کې دې ناشکري وکړله الله جل جلاله په قرآن مجید کې فرمایي ما اصابکم من مصیبت تاسو ته کوم مصیبت راځي تاسو د لاسونو د وجې سره راسي ويعفو عن کثیر دا الله ډیر معافوي او کله کله الله جل جلاله داسې واقعه ښکاره کړي د پاره د دې چې څوک عبرت ځینې واخلي د خپل ژبه په کنټرول کې د خپل ځان په کنټرول کې د خپل خوله په کنټرول کې هسې نه چې لکړې وي چې هر څه پر خوله رالو هغه دې وایي نو نن سبا چې دا زموږ اولادونه دومره نافرمانه دي دا په کورونو کې دومره جنجالونه دي دا دومره مشکلاتونه دي دا ټوله د دغه زنانو د شراو اثرات دي چې بس خوله یې لکړې وي کور دې ور واخه مال دې ور واخه او په ځان اخته سي او فلانی او فلانی او فلانی اخر نو هغه شراوې قبل سوي د دې څه ګسې یېرې وي نو د دې څه په سختۍ سره ځان ساتل پکار دي په حدیثو کتابونو کې د بن اسرائیلو یو واقعه راځي د جریج چې دا یو ډېر غټ بزرګ تېر سوی ډېر غټ بزرګ هر وخت کې په عباداتو کې لګیا و لیکن د مور د شرا د وجې څه څومره بېعزتي ته ورسېد چې پر ده باندې یو زنانې د زنا تهمت ولګاوه چې زما سره زنا دا جریج کړې ده خلک رالو چې د عبادت ځای چې کوم و د چې کوم د ذکر او د اذکار ځای و هغه ټول ونناوي او ده ته هم بېعزتي ور ورسوله دا د هغه د مور د شرا اثراتو چې ده ته یې کړې وله نو پکار دا ده چې د شراو څخه ځان وساتي د خپل اولاد په خپله مه تباه کوئ د خپل کورنیان په خپله مه غر کوئ غریبان په دغه روژه کې د کور څه ورک وي کللي وي په سفرونه وي په دغه روژه کې خواري کاږي ستا دپاره روژه ماتونه برابروي پیشدمیان برابروي په سفرونو باندې کللي وي د سفر څه تاله شان رالېږي پکار دا ده چې ته د هغو دپاره دعا وکړې او ته دلته شراب وکړې غریب ستا دپاره لاسونه تناکې کړي دي ستا دپاره پښې تناکې کړي دي ستا دپاره د هغو مخ څه تورې لمبې راوځي چې دومره والمرو ته ګرځي دومره تنده او وږه ورته لګېدلې وي خو ستاسې دپاره روژه مات او پیشنمۍ برابري راوړي نو تاسې په معمولي خبره و هغو ته د هغو اولادو ته د هغو مالو ته شراوې مه کوئ بلکې خوله بنده وساته ذکر اذکار کوه دعاګانې کوه د الله څخه د عزت د ناموس د حفاظت دعاګانې غواړه د خپل اولاد د نیکمرغۍ دعاګانې غواړه د خپل خاوند د حفاظت دعاګانې غواړه د هغو په رزق کې د پراخۍ دعاګانې غواړه چې څومره خاوند خوشحاله وي څومره اولاد خوشحاله وي هغومره به ته خوشحاله او کله کله خو لا دا پرېږده دغه زنانې د خشم په حالت کې یو داسې الفاظ استعمال کړي هغه څه کفري الفاظ وي په هغه سره د ایمان وځي په هغه سره د اسلام وځي په خاوند حرامه سوي دا نه خبر ما خپله د زنانو څه داسې الفاظ اورېدلي چې د خدای د خوا غږ راوسي نه یې کوم څومره سخت الفاظ دي دا چې د خدای زوی سې لا یې نه منم دا ټوله کفري الفاظ دي دا مې له جنه اورېدي چې د خدای د خدایي چپه سي دا ټوله کفري الفاظ دي خبره به نه د ایمانه به وتلې د اسلامه به وتلې بې ایمانه به د دنیا څه ولاړ سي دا خپله ژبه خو دې څه کنټرول کوي څه خو د ذکر او د اذکاره څه کار واخلئ څه د استغفار وایي څه درود شریف وایي څه دعاګانې کوه پر ځای د شراو او دا خو وکشنیانو ته شرا و کورنیانو ته شرا یو مسلمان د پاره دا جایز نه ده چې د بل مسلمان د پاره شرا وکړي نه دا ورته جایز ده چې د یو مسلمان د پاره په دنیا او په آخرت کې د غم او د مصیبت تمنا وکړي
که چیرې یو مسلمان پر یو بل مسلمان باندې ظلم کړی دی یا بد سلوک یې ورسره کړی نو دی صرف دومره کولی سي چې هغه ته هغومره سزا ورکړي څومره چې هغه ورسره کړي بلکې که هغه معاف کړي د هغه دپاره دعا وکړي الله به ورته نوره بدله ورکړي ځکه الله فرمایي وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین چې څومره هغو درسره کړي هغومره بدله ځینې واخله الله فرمایي که چېرې ته صبر وکړې دا ستا دپاره غټ خیر نو کوم چا ستا سره ناکي کړی دی ستا سره ظلم کړی دی ستا سره بد کړي دي د هغه سړي سره د هغه ظلم برابر څه زیاتوب د هغه ظلم څه زیاتوب لا شرع نشي کولی څه ځای چې ته د ده مال ته یا د ده ورونو ته یا د ده پلار ته یا د ده اولاد ته یا د ده نورو خپلوانو ته شرع وکړي چې کور دې الله تباه کړه او داسې دې سره وسي الله دې ټوله په ځان اخته کړي و دا ټولو ته شرع نشي کولی دا ناجایز دي کم چا چې څومره ستا سره کړي دي هغومره ورسره وکړه د هغه زیاتوب او بلابود به بیا چاته شرع نه کوي ځکه زموږ کتابونه لیکي چې د مظلوم چې کله خواهش وي چې ظالم ته شرع وکړي نو د هغه دپاره دا جایز نه ده چې دی د هغه اهل خانه ته یا د هغه کورنیانو ته هم شرع وکړي ځکه کم چا چې ظلم کړی دی هغه ظلم کړی دی هغه به د خپلو ګناهو سزا خوري دا نور خو د دې مستحق نه دی چې ته هغو ته شرع وکړي او هغو ته سزا ورکړي نو ځکه یو مسلمان دپاره دا جایز نه ده چې د بل مسلمان و کورنیانو دپاره د هلاکت دعا وکړي نو دا زیادتي ده په دعا کې دا زیاتوب دی نو لحاظه دا جایز نه ده د یو مسلمان دپاره خو دا پکار ده چې د خپل پیغمبر علیه صلات وسلام پر سیرت باندې عمل وکړي د خپل خوږ پیغمبر علیه صلات وسلام اتباع وکړي تاسې د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت وګورئ څومره به خلکو تکلیفونه ورسوله څومره درد به ورساوي څومره غم به ورکاوي د هغه باوجود پیغمبر علیه صلات وسلام هغه ته شراوي نه کول هغه ته بدعاوي نه کولې تاسو صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طائف واقعه وګورئ څومره تکلیف یې نبی علیه صلات وسلام ته ورورساوه څومره درد یې ورورساوه لیکن رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم د هغو دپاره شرع ونه کړله نبی کریم صلی الله علیه وسلم طائف ته ولاړی په دې خاطر چې هلته د ثقیف قبیله یو لویه ډله ده که چیرې هغه قبیله مسلمانان سي نو د مسلمانانو د تکلیف سبب د خلاصي او د دین د خورېدلو سبب به وګرځي هلته چې کله ورسېدو د قبیلې درې سردارانو سره چې لوی درجې ګڼل کېدل د هغه سره خبرې اترې شروع کړلې او هغه د الله جل جلاله د دین و طرف ته راوبلل د الله او د هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدد طرف ته متوجه کړل خو دغه خلکو پر ځای د دې چې د دین خبره قبله کړې ولی یا کم سے کم د عربو د مشهور ملمستیا په لحاظ د یو نوي راغلي میلمه په خاطر اکرام او احترام کړی ولی یا یو صفا سم جواب ورکړی وی نو هغو ډیره په بیروخي سره او په بد اخلاقي سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مخامخ شول هغوی دا هم خوښه نه کړه چې نبی علیه صلات وسلام دلته پاتې سي نبی علیه صلات وسلام چې کم خلک سرداران ګڼلي وله ورسره خبرې کړې وې چې دوی به شریفان وي په ادب سره به خبرې وکړي په هغوی کې ورته ویل چې هو بس هم ته الله نبی جوړ کړې راویلېږلې دویم ورته چې هو چې الله ستاسو سوا نور څوک پیدا نه کړي چې هغه رسول رالیږلی وی ته یې راولېږې دریم ورته وویل چې زه ستا سره خبرې کول نه غواړم ځکه که چیرې ته واقعي نبي څنګه چې ستا دعوه ده نو ستا د خبرې څخه انکار کول د مصیبت څخه خالي نه دي او که چیرې دروغ دي نو زه داسې سړي سره خبرې کول نه غواړم د دغه سردارانو څخه وروسته چې د دې څخه نبي علیه صلات وسلام نا امیده سو خو نبي علیه صلات وسلام دا وغوښتله چې د نورو خلکو سره په دې هکله خبرې وکړي ځکه دی خو د همت او د استقلال غار و خو هیڅ چا د خبره قبوله نه کړله بلکې پر ځای د قبلېدو نبي علیه صلات وسلام ته وویله چې زموږ د ښار څخه ژر ووځه او چېرته چې ستا خوښه وي او چیرې چې ستا خوښه ده هغه ځای ته ولاړ شه نبي کریم صلی الله علیه وسلم هر کله چې د هغو څخه ناامیده سو پر واپسي باندې روان سو هغه خلکو د ښار هلکان ورپسې کړله چې پرې ټوکې او مسخرې وکړي لاسونه پسې وټکوي په کاڼو او په ډبرو یې وولي تر دې چې د نبي علیه صلات وسلام موضع مبارکې د نبي علیه صلات وسلام چپلۍ د وینو په وتلو سره رنګ بنګ سولې یعنی هغو په ډبرو ویشتې نبي علیه صلات وسلام ځین روان تاسې خپل غور فکر وکړئ چې په هغه وخت کې رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم روان دي او ماشومان ټوکې ټکالې پسې کوي مسخرې پسې کوي لاسونه پسې ټکوي په ډبرو یې ولي د مبارک صلی الله علیه وسلم پښې د وینو سره ډکېږي د موزې او چپلۍ د وینو سره رنګ بنګ کېږي کله چې د هغو سره یو ځای په امن کې سو یو ځای کښېناستې نو دا دعا یې وکړه
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اے الله زه تا ته شکایت کوم زه د خپلې کمزوري او بېوسۍ او په خلکو چې د ذلت او رسوایي. اے ارحم الراحمین ته د ضعیفانو رب او ته زما پروردګار ته ما چا ته حواله کوې؟ چا اجنبي پردي ته چې ما وویني تندی ترې وکړي یا چا دشمن ته چې هغه ته تا پر ما قابو ورکړي. اے الله که چیرې ته مانه ناراضه نه یې نو ما ته د هیڅ چا پروا نسته. ستا حفاظت ماله بس دی. زه ستا د مخ د هغه رڼا په توفیل په کوم سره چې ټوله تیارې روښانه سوي دي او په کوم سره چې د دنیا او آخرت ټول کارونه سمیږي د دې خبرې پناه غواړم چې په ما باندې دې ستا غصه وي یا ته مانه ناراضه. ستا نارضتیا در هغه وخته پورې لرې کول ضروري ده تر څو چې ته راضي سوی نه ستا نه سوا نه څه طاقت ستا او نه قوت ستا. دغه دعا چې کله نبی علیه الصلاة وسلام وکړله د مالک الملک شان قهري ته په دې باندې جوش رالی. حضرت جبرائیل علیه الصلاة وسلام رالی د سلام سره وروسته یې عرض وکړ چې الله جل جلاله ستا د قوم خبرې چې ستا سره وسوې واورېدلې او د هغې جوابونه هم واورېدله او یو فرشته چې د هغه متعلق د غرونو خدمت دی تاسو ته رالیږلې ده چې تاسو څنګه غواړئ نو دې ته حکم ورکړه. د دې څه پس هغه فرشتې سلام وکړي او عرض یې وکړو چې څه تاسو ارشاد فرمای زه د هغه تعمیل کوم یعنی چې ته څه وایې زه هغه کار کوم. که چیرې ارشاد وي نو د دواړو طرفونو غرونه به یو ځای کړم چې دغه ټول خلک به په منځ کې چختان کړم او چې کومه نوره سزا ته تجویز کړې هغه به زه ودې ته ورکوم. نبی علیه الصلاة وسلام رحیم او کریم ذات جواب یې وله ورکړي چې زه د الله جل جلاله څخه دا امید لرم که چیرې دوی مسلمانان نسي په اولاد کې به داسې خلک پیدا سي چې هغه به د الله بندګي او عبادت کوي. نو عزتمنو موږ تاسې د دغه پیغمبر علیه الصلاة وسلام امتیان یو. څومره تکلیف او مشقت به خلکو ور ورساوي در دې چې په ډبرو به ویشتله په کاڼو به ویشتله لیکن د ده د خولې څه د هغو دپاره شرا نه راوتله. که چیرې یوه شرا ورته کړې وی دا ټوله عرب دا ټوله دنیا به نیس و نابود سوی وی. لیکن هغه پیغمبر علیه الصلاة وسلام دعاوې کولې و خلکو ته که چیرې دوی نه ومني د دوی اولادونه به ومني. نو مسلمان ته هم پکار نه ده چې هغه او بل مسلمان ته شراوې وکړي بلکې د بل مسلمان په تباهي دې خوا بده کړي د بل مسلمان په بربادي دې خوا بده کړي. در دې مسلمان ته پکار ده چې د کفر دپاره هم دعا وکړي چې یا الله هدایت ورته وکړي یا الله هدایت ورته وکړي. که چیرې دا ټوله پر هدایت باندې راسي دا ټوله مسلمانان سي نو زموږ رب زموږ سره راضي وي زموږ د کوره څه ځي. نو پکار دا د عزتمنو چې په دغه میاشته کې د شراو څخه ځان وساتو ان شاء الله تعالی. نور برخه به هم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. قطع الحياة بعزة وأمان. قدر منوردونکو تاسو د محترم مولوی عبدالرحمن سمیم صاحب و اصلاحی بیان ته واژباست. بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثيرها